قتل اصحاب الاخدود هلاک کړي شول یا تبا کړي شول کندي والا الله وی تباشو قتل اصحاب الاخدود اصحاب الاخدود دا کندي والا چیز دی واقعه ده هغه به مختصر ذکر کو اصحاب الاخدود واقعه په صحیح بخاری او صحیح مسلم او نور کتابونو کې لکه امام احمد بن حنبل رحم الله په مسند کې راوړي مختصر یا په اختصار سره واقع ده چې د دې یو ماشوم یو د ځوان الک واقع ده چې هغه نو عبد الله ابن تامر او دی واقع ته وکړي خاص کر کوم چې ځوانان دي د عیسی علی السلام د زمانې وروسته د واقع راغلی و چې دا وخت چې کوم بادشاہ او بعض سیرتونه کې راځي چې هغه نوم ذو نواس باندې مشهور او نوم زرعه دا غسر یو جادوګر چې کله مرګ ته نږدې شونه دی بادشاہ صاحب ته وی چې زه مړ کېږم بوډا شوم نو دې شي ولک وګور ذهینون ته کې ځوان رک چې لکه زه ته خپل جادو خېمه نبی تعالی فائدې درکې تعالی وکړ کې هغه صحیح ده نو دغه الک ولو کته عبد الله ابن تامر چې دی و جادویز دکې اوس دالک و په مخه دی جادوګر پسې تو فلار کې ورځ دی راهب سره ملاو شو راهب مطلب عابد او په وخت کې نصاراو دین چې دغه حق دین نو د نصاراو دین یو عابد او زاهد انسانو چې ځان له بغیرجه کې ناسو رب العالمین بندگی کوله انجیل وسرو پای باندې پویدو نه دالک باغ باندې تیر شو چې کله باغ باندې تیر شونه دغه خبري وری ډیری خوښ شو دغه نه به سبق زده کو به مخ کې تو بچا سه خواته به جادوګر نه وای دغه زده کو نه دی دغه ته د طریقو خو دی راهب چې تکله لیټ شي او کور ولا تسوین ورته واجب بچا سره لیټ شي او که بچا ته تسوینو ورته وای کم ځای لیټ شي کور نه لیټ او دا شي دغه سره چې دینه سبق زده کو په ورځ امتحان دي سره چې د بهر تر وته په لارې کې یو غټ زناور یو غټ ساروی د خلکو لمخه راغلو چې لارې ټوله بند کړو خلک ټول مجبور وو چې د تسوي نو په دغه ټیم کې د ماشوم دا وی دی الک دا وی وینن بزو ګورم کدا عابد یا د راهب په حق نه پته وی ولې نو کانه یا غشر وغستو او دغه عابد په نوم باندې دی ولما دغه راهب چې هغه وشو هغه سروي مړ شو حالکه بابا نه چا طاقت نه راتو په دې باندې هغه ایمان زیات شو اولاد راهب ته خپل قصه وکړه چې دې شي واقع راغلی ناغه ته چې پتا باندې به امتحانونه راځي پتا باندې امتحانونه راځي او دومره دي چې ما چې د چاته ونه صبر وکړي هغه ته صحیح ده نبي دې چلو چې دغه په خلکو باندې دمو ماچو نورون سره چا باندې چې برګې مرزو بل څه مرز به الله باغول شفا ورکوله پایګې دې مشهور شو نه د بچا یو خاص مرګرو چې غړونو ناغه په د بشراغه د ته وی چې لکه موریدلی چې تخلق روغه غوي زنه روغه الله روغي بچي د باغ باندې دم دای په چولې دي بسړې روشه د الله په نوم باندې یاغه په الله باندې ایمان راوړل سوال چې د بچا سي په خوا کې نه سي بچا سي وته سترګې خو ضروري ده څنګه دا کمزې کې دا کمزې نه صحیح شوی وی الله صحیح کړي ناغه ته چې زمانه له استعراب شتي دی بچاو ته دا خبر وکړه چې تل الله یاده خیر هغه والد یو هغه ته دا ماشوم هوله چې د دې طریقه کې ماشومی چې راوسته دی هغه وهله دی والد هغه حل نه وي خو چې کله دومره وو چې نور باقي طاقت نه ونو به دغه راهب وو او د مختصر واقع حاصل ذکر کو
درې ونه راوستې شو د باچا صاحب مخې ته. نو باچا صاحب اول امر وکړو چې دغه کوم راهب چې دی نو دله سزا ورکړي. سزا ول ورکړه اخر دا چې پاره باندې دوه ټوکړې کو. نو بیا باچا صاحب خپل مرګره مړ کو، هغه هم پاره باندې دوه ټوکړې کو. او دا لکه دی یو څو کسانو سره ولېګو چې دی بوزي د دریاب منځ ته، او الته دی پوه کوي که بل برز د خپل دین پرېښود او واپس شوری ولی که نه بس دغه ته ګزار کوي دریاب ته. هغوی صحیح شو. بس دغه هلک ځان سره بولی دی. نو هغه په دې کښتۍ کې رب العالمین ته سوال وکړو چې الله ته زما دپاره کافي شه او ما د دوی نه په څه طریقه باندې بچ کړه. الله په هغوی باندې کښتۍ واړول، هغه ټول په اوبو کې غرق شو او دی واپس راغی باچا خواله. باچا ورته چې دا څنګه؟ نه هغه چې زما رب زه بچ کړم. بیا ولېږه د نورو کسانو سره او د غره څوکې ته یې وخېجول. هلته یې وخېجوئ که د بل برز خپل دین پرېښود صحیح ده، که پرې نه ښود دغې نه ګزاره کړي او یې صحیح ده. بره بوتو هلته د رب العالمین ته بیا سوال وکړو، وایي الله ته ما بچ کړي د دې خلکو د شر نه او د دوی د فساد نه او دوی چې څه چل جوړ کړی د هغې نه ته ما بچ کړي او ته زما لپاره کافي شي. دا غر وخوځېدو په هغوی باندې او هغه دې ټول لیدو او ټول مردار شو او دی واپس راغی باچا خواله. باچا صاحب ډېر حیران شو چې لکه دا ده سره اخر څه وکړو. نو هغه ورته زه د یو طریقه ښیم که ما وجنې. وایي څه طریقه ده؟ وایي طریقه دا ده چې ته به داسې کار وکړې چې ما به په یو ونې پورې وتړې او دا خلک به ټول لا جمع کړي چې څومره خلک دي دا نجران علاقه چې څومره دغه خوا او شا څومره خلک دا ټول به را جمع کړي او بیا به چې ما سره چې کوم غشي دي دې غشو کې به یو غشی روانې هغه به په لینده کې کېدی چې ما ولي نو داسې به ووایي چې بسم رب الغلام دی ولم د دې ځوان هلک د رب په نوم باندې داسې به ووایي. بیا به زه مړ کېږم. هغه ته یې صحیح ده. بس دی بوتو او ونې پورې وتړو، خلک ټول لا جمع شو او باچا د هغه د غشو نه یو غشی راواغېستو په لینده کې کېښود وایي بسم رب الغلام. چې وویشت هغه غشی په هغه ولګېد دغه نه ساه ووتو او مړ شو. چې مړ شو یو خلک وایي آمنا برب الغلام، موږ ټول ایمان راوړی د غلام په رب باندې د ځوان هلک په رب باندې. دا حق رب دی. ګوره دی باچا هسې نه شو وجلی چې د هغه نوم یې واخېستو مړ شو. دا رب په رښتیا دی. خلک ټول مسلمانان شو. خلک مسلمانان شو او د باچا صاحب کسانو باچا ته وایي چې ګوره دغه خو هغه ورځ و چې موږ تېرېدو هماغه وشو. د هغوی څه غټه خبره نه ده، خو کندې وکنې سمې جوړې او په هره کوڅه کې کنده وکنې، په هر ځای کې کنده وکنې. داسې کندې چې سمې تاریخي کندې اوس لاړ شي وینه کندې اوس هم شته او په هغې کې اور بل کوي، ښه د دې لرګونه ډک کوي او چې څوک خپل دین نه واپس کېږي صحیح ده، نه واپس کېږي ورته ګزاروي. 100,000 کسان په تاریخ کې راځي د په دغه وخت کې وجلي ټول اور ته اچولي، ټول ګزار کړي. یو پکې هم د خپل دین نه دی پرېښودی. بیا پکې په روایت کې راځي چې یو زنانې ورته ګزارله او د هغې سره ماشوم په غېږ کې هغې وله تی ورکړه وړوکی خس کې ماشوم. نو دی ورته ګزارله نه هغه وایي داسې لکه د کندې په غاړه باندې لږه داسې ودرېده چې ماشوم ورسره دی که نه. دا د دې ښځې ایمان دی. الله اکبر. صحیح که دا ښځه راله او موږ یې ولیدو چې ګوره صبر وایي خو ښه ده چې موږ سره نشتې. نه وایي چې دا داسې معمولي ونته که ودرېد نو دې ماشوم ورته دا وایي کوم چې سره په غېږ کې دا یو معجزه وه چې الله سبحانه وتعالی راښکاره کړه. نو دې ماشوم ورته وایي مور ودرېږه مه وردانګه ځکه چې ته په حق یې. هغه سره د ماشوم هغه کندې ته ویدنګل او په هغې کې وسوځېده. دا د ایمان نه یو ډکه واقعه وه. د هغې نه بعد نجران والا خلک چې وو دوی ټول د دغه ځوان هلک په دین باندې شو او د قرباني ته خیال دی چې دا خلک مسلمانان شي. د دې لپاره یې ځان مړ کړو. خو دا سوچ یې ګوره نه دی کړی چې زه زما مور پلار زما بچي زما مال زما ځواني دې ته نه دي کتلي. داسې سپین ږیري هم نه چې ژوند نه تنګ و دا ځوان هلک و. دا ټول کسان وي ده وجل یو کس پکې بچ شوی چې د هغه نوم و دوس
ذو ثعلبان یو تکړی سړی وغه دوی نه وتښتید په څه طریقه باندې او قیصر په سر کم چې د شام بادشاہ هغه ته خبره ټوله وکړه نه هغه نجاشي خبر کو کم چې د حبشي مشر حبشي ملک بادشاہ چې نجاشي ناغه دغه ځینې ویل لخر راولې ګو چې هغه مشر ابرهو او دغه علاقې چې نه بری باندې قبضه واچور نه دغه نجران بیا مشهور شو نجران او یمن دغه علاقې ټول بیا د نصرانیانو په لاس کې شو نصارو په لاس کې کوم خلک چې عیسی علی السلام په دین باندې نو دې ځکه الله وی قتل اصحاب الاخدود تباشل کندی والا یا هلاک شول کندی والا النار ذات الوقود ور ډیر خشاک والا کوم چغو بل کړه ډیر خشاک والا تیز ور اذ هم علیها قعود کله چې دوی باغی باندې ناسو په دې غاړو ته ناسو خاندل به د مسلمانانو پورې په دیندار خلکو پورې به خاندل او به سوزیدو وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او دوی باغ کار چې دوی کول په مؤمنانو باندې تماشه کوونکیو تماشه کوله خولي دوی د کافرانو د مؤمنانو سره اخر څه دښمنی و چې سي چلو الله وی وما نقموا منهم او بد نګنو دوی دا وینا نور څه بد نګنل ویو کاری بد گنو الا مگر دا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید چاگو ایمان راوڑے و پا اللہ بانی چی زور ور استایل شوی دے سیب دقی دشمنی